السلام علیکم قدرمنو ستړي مشو په خیر راغلو د مبشر ټي وي په حجره کې روژه مبارکه ده او نن د چا 15مه روژه ده او د چا 4مه روژه ده. قدرمنو کمنټونه وکړو، موږ سره په پروګرام کې شامل شو، خپلې مینې څرګندې کړو. روژې خیر ډېره ښکلې روانې دي، خو بس دا چې ګرانۍ نه هر سړی سر ټکوي. تاسو هم سر ټکوئ ګرانۍ نه که نه؟ دا وګوره چې یوه ورځ یوه سبزي په یو نرخ وي نو په سباله بیا په بل وي. نو بس دغه وعلیکم السلام په خیر راغلې. نو دغه مسالې خلک خفه کړي دي، نو خفه یو. الله چارواکو ته موږ ریکویسټ ده، التجا ده چې دا ګراني په جمرود بازار کې خودساخته ریټونه یې خېجولي دي، د حکومت طرفه نه دي. دغه مهرباني دې وکړی شي چې د سرکار دې پکې هغه شي انوال شي او دغه د سبزي او د فروټو او د مختلف ریټونه یې راکم کړي دغو د عوامو سهولت دپاره. راجو څه ته بالکل استاد جی خبرې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. نن خبره ته کوم کور کې فرمایش وشو چې کوغې خرابولی چې کچرانو به راولګله چې بازار کې کوشو کچرانو ریټ ډېر هاي و په 300 روپۍ راته شیر کچرانو ویل. اوه 300 نو بیا به سوچ وکړو چې اوس 300 کچرانې سي او پکې نیم کیلو غوښه شي او 300 او 400 700 750 هغه خبره چې نیم سر خو پکې پاټې کړم لکه سلو بیا غوي مړه په 1000 روپۍ کې انډې پرېوته او سره چاکري چې کوي سلام په سره کوي 1500 والا خبره ورسره. نو دا غریب سړی چیرته پوره کولی شي؟ مازغو به وي چې کچالان سره خورونه په 250 به داړې الوګار نه واستل چې په دسپیکټ به یو خدای وکړه. وړانده چرګه هم بهترین شی دی. وړانده چرګه ښکلې وړانده چرګه چې پکې وړه کړي او ښکلې په مرچکي کې پخ کړي وي یا په هغه کې دا په ټماټر کې نو راشه کته ودرېږي. په پاکستان کې غټه مسله دا ده چې څه ګران شي اشتباه نور هم زیات شي، خلک زور ویل کېږي. نو ولا چې خلک خفه دي، مزدورکار طبقه هم خفه ده ځکه چې هغه په 1500 روپۍ باندې مزدوري وکړي یا یې وکړي یا یې ونه کړي او بیا پکې چالان و یا مثال داسې سبزي اخلي او نه پې میلاویږي نو هغه بچي وې څه محسوس کوي. نو دا باندې خفه یو ځکه چې ګراني ډېره زیاته لکه د حکومت طرفه چې کوم ریټونه دي هغه نه دي. دا موږ پخپله د هغه لالچ دپاره او د دغې لپاره چې زه پیسې ډېرې وګټم نو الله هم ناراضه کېږي. مهرباني وکړو چې څوک یې موري، که دا سبزي والا اوري که دا نور دکانداران اوري، مهرباني وکړه ریټونه د الله رضا لپاره کم کړه. بله دا چې ټیک ته ته خو ګټه وکړې خو برکت یې پکې نه وي برکت هم نه وي او بیمارۍ باندې وي نه ټولې ولګېږي. خدای دې نه کړي چې چا په کور کې بیماري راشي او بیا په یو شي باندې هم نه سمېږي. نو پکار ده چې موږ پخپله سوچ وکړو، په خپل ګریوان کې وکړو چې یاره زه سبزي خرڅام، مالداره خو یې واخلي په سیرونو په داړو یې واخلي، غریب سړی به څه کوي. بالکل کابل لا څو عمران خان لیکلي السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران خان په خیر لاس سره وکړه خیر جوړې خیر بیا سلام لګله. وعلیکم السلام. الابولا لیکلي سلامونه د سریلانکا نه پښتون یم پیر صاحب یم پاکستان کې روژه څنګه؟ سریلانکا پښتون یې خو مونږ باندې ناز دی. په پاکستان کې روژه ډېره مزیداره ده، موسم ډېر ښکلی دی. اوس 2 ورځې مخکې باران شوی و مازدیګري کې، نو بس د چای او د پیکاوډې او د سموسې روژه ماښامي کې بالکل دی ته پرتې وي. نو ګوټ هم کوه او سموسې نه کراچ هم کوه. بالکل بل موږ تعالی دا درخواست کوو چې موږ له سریلانکا ویزې جاري کړه چې موږ هم سریلانکا چکر ووهو. بل دا راته وایي چې څومره خرچه پرې راځي چې سریلانکا کې موږ ګرځوي او کولمبو ایرپورټ کې کوشو ویغ ځای زه ورسره راځو چې کوم ځای کتابه له سره کوزدا ډېر ادم کې پهاړیاں ډېر عجیبه ځای چې راغوړه هغه کې موږ ګرځاوه کنه. ګوره موږ په تا ناز دی او الته ګران پیاز دی. ډېر ښه تا شعر مې ورته وویل او په موږ ټولو باندې خوښې ته انداز دی ډېر ښه. هغه لیکلي ابو سدیس خان افریدي لیکلي زبردست. ته زبردست یې ځکه ته موږ زبردست دی شو زبردستونه. عمران خان لیکلي او بالکل مهنګایي ډېره زیاته ده، الله دې خیر وکړي. الله یې خیر وکړي. مهنګایي ډېره زیاته ده. په دا هم لیکي چې الله یې خیر وکړي. کوم شی چې ګران وي هغه بایکاټ وکړه. هغه فروټ وي هغه خپل شته فروټ په څو سر په 4,500 او وای دومره ارزان مجبوره 4,500 امرود څومره ارزان. دا چې ګران شي څه وي کابران لیکلي سلامونه دوستانو څنګه یو؟ وعلیکم سلامونه کابران په خیر راغلی. په خیر راغلی ویلکم یو د حجره شو کې
کامران مې معنی ګوره کامران داسې یو هستی ده که نه چې دی موږ سره په پروګرام کې اکثر وي او عیساخلي او کمنټونه هم کوي بالکل کمنټونه کوي ابو سودیس لیکلي ماشاءالله ډېر زبردست ټاپک دی بالکل دا خو موږ تاسو له وړو خوندور ټاپکونه نامه یې خوندوره خو سړي له بلډ پرېشر خېجوي خو یوه خبره ده که نه لکه ما خبره ځکه وکړه چې موږ په جم بازار کې د دوکاندارانو په خپله ریټونه خېجولي اوس پېښور له لاړ شه که نه نو ته وې اریان شي چې هلته کجورې بیه کې یا سبزي بیه کې یا بل شی بیه کې واضحه فرق وي پکې د څه له دلته کمیټیان شته هلته چې کوم دی سرکار پې ایکشن اخلي او راشه دلته جمله چې چا څه خوښه وي مړه بس هغه په هغه ریټ لګوي دا یې غم نه کوي چې تاسو یو پوسټ لګولی و چې په کیما کې ګازارې ګیرې شوي دي دا خو په سخي پول کې بس یو لالچي هغه ووایي بندی ووایي یو ویلي چې راشه په غوښه کې ګازارې ډېرې که یو خو یې کیما پې تکه سره لیدی شي او بل دا ده که چا په اعتراض وکړو مې ته وویل چې ګازره خو ډېر ښه شی وټامین سي ده پکې وټامین ای ده پکې که نه بل نظیر لپاره ښکلی شی نظیر لپاره ښکلی شی نو بس هغه بده مرغه ګیر شو خو پته نشته چې واقعي ګیر شو چې چا ګیر کړو چې هغوی سره څه وکړل خپل جوبونه یې بې ګرم کړل او که مړه خو بس ښه خو داسې دا کار نه یې پکار ګوره انسان لرې کول پکار دوکه الله باندې کړې په قرآن عظیم الشان کې نو چې ته دوکه وکړې نو څومره ګناهګار شوې او بل الله په ګوي دا ما میاشت ده دا ما میاشت ده او چې الله په میاشت کې موږ دغسې ګراني کوو او دغسې لالچونه او دغسې ملاوټونه او بیا منډې کوو ای هی جمع رانه لاړه نو افسوس مقام دی انعام الله لیکلي اختر الله درځم د سریلانکا نه څه دروړم خو په هغه سموسه دې وږی کړم سموسه خو چې کله سموسه نیمه کې او خپله کورنۍ چکني پکې هسې لږه واچوي بیا نو راشه که تودېږي هله موټو پتلو دبا کوي موټو خو پې سم مړ دی که نه خو دا چې سموسه هر چا هم خوښوي دا چې سموسه د مریض هم خوښوي د ماشوم د بوډا د زنانه د مړه هرې طبقې او سموسه وي مړه او په کلیواله ژبه کې ورته څه سمبوسه سردار اعظم لیکلي چې السلام علیکم څنګه یو الله خلاره دا سردار اعظم دی بالکل سردار اعظم ښه سړی سردار اعظم ښه جوړي خوشحال شي ټاپک شروع دی په ګرانۍ باندې اوس مثال ټاپک شروع دی په ګرانۍ مثال لکه ګزره وي په کوجا کې په 40 یا 50 روپۍ 80 روپۍ سیر ملاوېده او اوس په 110 120 ملاوي دا اوس څه دا اوس ګزره یعنی به خرته ګزري جم بازار کې یا په ټوله دنیا کې کنه خو خاص کر موږ جم بازار کې دا ګرانی ده په ساخي پول کې په جم بازار کې په نورو علاقو کې ځکه چې دلته په څوک پښتنې والے نشته کنه چې پښتنې والے چیرته هلته مړه ښکلي ریټونه وي او غوښې استاد جي غوښې یو ځل په 900 ریټ چلېږي بل څه په 800 بل څه په 900 بل څه په 1100 وختي مې قیمه بیه کړم چې قیمت څنګه په 900 روپۍ بیا چې څه خاص خبره چې نه بس دا خو قیمه ده نو ما چې قیمه خو ده خو بل ځای نه راغلي چېرته مصر نه راغلي که بل ځای نه ته وایې نه چې دغې ګازرې کاجو دی مړه خو نو چې پښتانه سپین سپین ما ته پکې کاجو دی کاجو نه کاجو خو مړه یې اخیستی مونږ یې نشو اخیستی نو په قیمه کې څه واچوي ځکه خو ګران دا قیمه خو دا خبر تشه وي مړه بس خو قیمه نامه یې قیمه ده قیمه ریاض ارمان افریدي لیکلي حیدر اودان ته سلامونه ریاض ارمانه په خیر راغلی ښه جوړې ټیک ټاک چې په جبه کې یو کار ځای کې خو چېرته چې وي ژوندی ګړندی ځای اوسه کامنټ کړه چې کوم ځای کې ښه عابد افریدي لیکلي سلام څنګه یو روژه مو څنګه الحمدلله وعلیکم سلام روژه ډېره زبردسته ده او ډېره روژه کې رهبر صاحب غیب دی چې رهبر پته نشته چې څه وجه ده خو غیب دی و د کلي نه په حجره کې مسې راوځي بیا نه وځي که نه بس یې زړه زور وي نه وي مړه دا هم کېدای شي خو بل بچو ته یې ویلي چې دا وایي چې نیر طرف ته ہوتا ہے چې ویلا ویل شي بچو ته شي نیر طرف ته ہوتا ہے واسه جم پلو ہوتا ہے اسه مرګري لته له راوځي نه په کټ کې پروت جوړانګ کټ کې عمران خان لیکلي چې جبروت بازار کې خو هر سړی خپل ریټ لګولی دی تپوس والا څوک نشته تپوس والا نشته ځکه خو جوړو که نه بالکل چې که څوک انسپکشن والا راوځي بس خالي تصویرونه ویله وباسي په فیسبوکونو یې واچوي چې انسپکشن وشو او دا وشو ټولو ته یې وایي چې ګوره سم شو هسې کني سبا هم خیر نشته په دا ده کې سبا له خیره 15 روژه اختر هم شي نه ارزاني شوه او نه شی کوالټي والا شو او چکني خو مړه چې غړپ نه کوي جم بازار
ما ټول زهر دی یاره ټوله سرکه و 2 نمبر سرکه بس ټول کیمیکل دي سرکه خو مثال په لیټر اوبو کې 2 څاڅکي کیمیکل واچوه سرکه ورله په چکنو کې هغه کې او په روژه ماتي کې پلیټونه شړلو هغه ډېر خوند یې وکړو حالانکه ته خبر نه چې موږ ټول کیمیکل څښلي وي او سبوی بیا مارې خرابه شي سبوی مارې څکي چې بیا پروت شي مارې مې خرابه او تبه مې هغه لیکلي ریاض ارمان لیکلي چې جبې کې هم پروګرام جوړ کو کرا روژه ماتي لا څه کوو نو ریاض ارمان صاحب خوشحال اوسئ آباد اوسئ انشاءالله روژې نه پس چکر ووهو په روژه کې بس څه لا په تکلیف کوو هسې خلک په کار ده خو دا ده چې هغه د اوبو په غاړه باندې روژه ماتې وي او بس ډاکومنټري ډاکومنټري جوړه کړو شعر و شاعري هم پکې وشي هډوکي خورې اوبو کې هسې پرېږدي که بول ته څومره خوند کوي والله چې اچار ټوکړه شي پرې 4 ټوکړه بال خورې ځای کم صحیح شي ډېر ښه نو انشاءالله کوشش خدای خو بس تا په نیکه جذبه باندې موږ تا ته سلام کوو انعام الله افریدي لیکلي سلامونه څنګه یو حیدر صاحب ورځ د خشه ځوانېږي ورځ تا نظر ښکلی دی کني بس بس مړه خبرې بس رنګ لگا کې خبرې ته بس دغه پاتې نوره بس تا نظر ښکلی دی حمزه افریدي لیکلي السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام حمزه په خیر راغلی لاس ته ملاو حمزه په خیر و حمزه څنګه یې ښه جوړې محمد عاقف لیکلي سلام سحر صاحب بهر په کار کې ګرځي حیدر صاحب مراد صاحب ته مخابخ خلاصتي که نظیر د کمزوري ویلا نو جوړ ډپریشن کا شامل بس روجې خو خپل اثر وی کنه او کای چې سحر بل بزدګار کدي سحر خي سحر خي ها کدي سحر مصروف دی او پروجماتي مسبخین مصروف دی او سحر خو بس اساسي مودوي مړه کدي سحر عمران خان لیکلي خالو روزه څنګه تیریږي روزه الحمدلله ډیره مزیدار تیریږي او تر ته وای چې پتا څنګه تیریږي ته هو پروت په کاټ کې فیسبوک ته لگاوله ته هو پروت په کاټ کې فیسبوک ته لگاوله و موږ ته یې چې روژه څنګه اور دې لګولی ډېر ښه خپله شعري په موږ ته راټول دی څه وګوره بدرول دی که نه نه مطلب دی چې اور یې لګولی کېدای چې ته پکوړې پخوي که نه ځینې کورونو کې که نه لکه زنانه سره موږ ملګري کار کوي دا ښه عادت دی د خپلو زنانو سره خپلو مورکې سره د خویندو سره چې لاس امداد وکړي سره کور کې کار وکړي نو د ثواب هغه هم دی او ډېر مرد حضرات داسې چې په دا ټیم کې پکوړې پخوي څوک چکنیانې کوي سلاد کوي نو چا ماشومان سفر کړي وي چا ماشومان کې الالو لالو که نه کورې شاته توپ پکې وي اختر ولی لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه چل څنګه یې زه د کتر نه یم او د علي مجد یم علي مجد نه لوګی شو موږ ټول د نجر شو چې په کتر کې وي زنده باد دی وي خو ګوره اختر را روان دی په کتر کې سپری وي که نه وي که سپریګانې نه مړه نه ګوره نه وي او کتر والا خو سپری وای دوی اوس موږ لره لګلي وو استاد جي که کتر والا ته اډرو کې نو په ګول کې بلس بولس پرتی چې په ځای راوړی شي دا خبره په ګول بدل او د دومره کمزور نه دی ګوره وی دی چې مبشر ټي وي لا د حیدر اودان و د کمر صاحب راج محمد و کمر صاحب د درې سپری چې کوم دی شهزاده برګه موږ ته پته ده شهزاده مړه چې کشمالو په جوب کې کین بس ټیک ده اختر ولی کلی استاد جي محترم څنګه عمده کتر والا خوشحاله باد وي چیرته چې موږ مسافرونه دي الله خوشحال ساتي الله قدرمن ساتي د وطن نه د خپل کور نه لرې نه یو موږ تاسو سره یو تاسو که ساه واخیسته نو کیدای شي موږ مینه هلته محسوس کړو قدرمن اوسو داود لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام الله داود په خیر راغلی داود ستړی ماشي انعام الله افریدي لیکلی بل واده لا کوو ښکلی شوی تاته ما مرګره خو تاته ما زه په پویم دا ما سيزي تاته لا یلوري یو تاته ګوره اورته نو کې دې ته مو په تاو چې وته خوشاله الله قدرمن کا څوک دی انعام الله خوشاله اوسئ بس دا یو چې موږ نصیب شي هم ډېره منه په دوه کې به شي تل به خوار وزار وي دوه ښځو خاوند نو بیا به څوک سره کوي څوک مه کوه که چڼانې مې سره خوځېږي مه کوه که نه پوه شوې کله به ګوپیاړی باندې رولي چې
پوه شوې دا کې موږ داسې ته راغلم چې دوه ودونه یې کړي هم کمنټسونه کولی شو یاره دوه ودونه ولا کمنټس وکړو چې رښتیا دی چې تل به خوارزار وي دوه ښځو خاوند که تل به په روزګار وي دوه ښځو خاوند اخو دا کاش ته وي چې وکړو فایده پکې ځان دا مړه پاسې ته نظر ښکلی داسې وویو او په موږ یې خوشحالي پیرزوه ورکه چې تا دوه کړي که نه ته به راته ووایه که نه کنه پهله ته وکړه بیا موږ ته یې که نه که ته پکې کامیاب شي بالکل موږ ته حاضر یو خو داسې هغه کسې چې تنخواداره وي چې موږ بوج نه وي بچ نوکره وي ښه آسي ته ګوته لګوي آسي نه مړه آسي سره 40 نورې جمع که 1,20,000 وي که 1,20,000 وي یا کم از کم په 1,00,000 هم ګزاره خامخا چې پنځه باندې بنګله وي په چا ملک چې موږ ور واده شو او شاپینګ هم کوي موږ ته چې بس کور کې چرګو ته هغه اچوو کوتارې سنبال کو بس زه پکوړې هم راوړم مارڅه راوړم جوړې مې راوړم څومره مزه کوي داسې وکړه داسې دا موږ کار وکړو نه سوال نه پیدا ویږي او بس موټر نه پالش کړي بوټره کوس کې بیا هغه کې بس هغه ګاډي اوسه چې لږ بستر خایي وي یاره ګاډي خو خود وی الله خو پورته کنه بالکل نه بس په ډب ډبي خو شو ګرځیدای په سکوټر فیصله ستو چې پهلا مولا کسه کدل کسه فیصله پتا شو یې فیصله پتا شو ها نو خبره شو په مهنګای باندې مهنګای ولا چې ډېر اوسم موږ سوچ کولو چې زره وته ماته وی چې سبزی سبا سره غم وکا نو ما په لیا سوچ کولو چې ګوپی وړو کې دومره ګوپی په 200 شاپره غایب شو په سلو شاپره غایب شو یا شاپره سره ستانه مو چې تاسو زکی ورسي شاپره وتی ګوزه دته غاخسي دا ټیکداران شول دا سبزو ولا شول خا مثال په تور باندې ټنډا ګوره ټنډا وی لکه ټول نارزان آیټم وکنه ټنډا شو مثال دا ګول یو بودا شو یا تور باټینګړ یا تور بانجان شو ټیپر 500 روپے سر ټیپر دا غد شي نه اوس ټنډا په 200 وای ټنډا اسوي ته سړی وکړي چې ته مغه ټنډا یې کنه چې په دیر شو هغه خیر دې مړ ټنډې سترګې بدلې کړې جوي شي وخت به راشي نو بس او په دا وخت خو ګران نه کنه او دې استاد بلډې ترور پختره ولګي بنډې چرته سن والا بنډې را ورسېدې کچره کوته وبراي په 500 په 600 چې لر کې خو شکر وباسه په 6.5 په 7 کې ها او خو ډېر څه خلک شته چې هغه اخلي او یو مونږ ما سه مونږ تاسو په خورو وکړو کنه چې ته وی چې واچو د وسره بنډې په څنګه نرختي په 650 نو بشتا رنګ خلک شته الله مونږ ټول باندې مهربان شي پلان لیکل چاته پاتې هغه بس الله دې نصیب کړي خو راکې دی وي زه د یو څو ورځې غیر حاضر وم ځکه چې وراره مې وفات شو او اخترولي لیکلي چې کوم کویت ته لباجت والا اخترولي الله یې قدرمن کا او چې کوم ورځو غیر حاضر یې جرمانه هم موږ خلو سکول پرانګي ایله سپری راوړي کنه خاص سپری راوړي خدا بیا سه نه نشته جرمانه ام ډي رحیم لیکلي السلام علیکم روجا څنګه دا حیدر علي استاد ډېر غوسه ناک استاد وو دا چې نه غوسه ناک نه خو په سکول کې وی دا چې که ورکو سره وخاندي یا شاګردانو سره کوي نو نه شاګرد به استاد بلی نه کار کوي بیا بالکل نو په سکول کې داسې وي چې لږه سیریس د دې پوره چې شاګرد ته احساس وي چې د سبق کې خوشخطي ولیکي سبق زده کی ټسټونو ته خواري وکي او چې مور بلار کوم مقصد لپاره لګلای چې هغه سنه تر لاسه کی ځکه چې د وساله کول ته لا به ایم ډي لیکل نو ته ایم ډي شوی د په واجب دي شوی منیجینګ ډایرکټر شوی مبارک شه اوس خیال وکړه ګوره اختر لا کپڑا شو اوس کټ شو پیزار شو واسه کپټکای شو پټکای شو مړه چې ډیر ولګي ایم ډي هغه رحیم نو بس چتراله خولې به څه خلې دي چتراله خو چا سه پسر کې کنه یا هغه چترې غوندې پسر کې نو ډیره مزه کوي عمران لیکلی چې روجا د خدای د پاره رسم روجا ماتي دوه ستا پاره کړم دا ډېر مطلب اشنا هدا ته ډالې ډېر عمران موږ ته پته ولګي دا پیغام میرا غیا اختر ولې کلی اوس پرې څه مشکل لدی څوک شته چې د وروړي استاد په شاګي د پرایمري سکول استاد خاص پرې څه مشکل لدی خو څوک شته چې د وروړي استاد په شاګي کې د پرایمري سیکشن وي
او زه په نهم کې وم. دا شاګي مونږ شاګرد دی بالکل په هغه ورځو کې زه راغلی وم. بیا خو 2 سپرې په کار دی بیا خو سپرې نه جوړوه هم خو ویلی نه شو اوس په کار نه شي که نه. بالکل تاسو په های سیکشن کې وو مونږ په هغه پرایمري کې وو. ډېر خواږه یادونه دي بس چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله اوسئ. عبدالمنان لیکلی السلام علیکم. آج دا ده چې بازار کې لږ ارزان سامان هم ملاویږي لکه په ارزان هم گزاره کول پکار دي. روزانه غوښې مه خورئ کله کله پالک سابه خورئ. نو پالک هم ګران دی یاره ته یقین وکړه چې 100 روپو پالک یا 200 پالک یې سي نو یا یې په 2-3 کسه ماړه شي. او ګېډې څومره وړې کړي ګېډې وړې کړي په هر شي کې ترمیم شوی. تا خبره ټیک ده خو دا ده چې نه یې خوریم بده او چې خورې یې بده. ځینې خلکو هغه نه وي زه تنخوادار سړی یا چې چا مالداره سړی خو یې افورډ کړي خو غریب سړی نشي افورډ کولی. موږ ټول د غریبانو پر جړا فریاد کوو بس په دا باندې چې الله یې په خپل فضل و کرم وکړي او چې روژه شي موږ داسې اورو چې بهره دنیا کې هغه چې کوم ریټ دی نیم شي هاف شي او هاف شي که نه موږ په هغه کې چې هاف وي هغه ټریپل شي نو بس خفه په دی یو. لکه اوس یې نه په قیمه کې ګازرې مړه لږ پرې وخانده دا څه دا چېرته دا دلته بس ښه پوه یې نو. بالکل. او د چې کومه خبره په بازار کې ټول ارزان نن سبا لوګان دي چې په 200 باندې داړي دي خو کومه پرې الو خوري الو خوري نه نو الوم به ګوره بس لکه سړی تنګ شي که نه. او بل غوښې له راشم چې ګازار هم خیر دی خو الله یې نه کړي چې دا خلک په دومره لالچ کې اخته شي چې خرې هللی وي وروره خرونه او خرې او داسې ځناور هللی وي موږ ته څه پته لګي. کپور یې پکې ټوکړه لګي هغه شیونه هم پکې ډېر هغه کپورې مپورې او دا شیونه لرې او شیونه خو پکې ما کې هر سړي ته هم پته چې دا پکې دڼیا کېږي. اختر علي له غره ولګلو زړه اختر علي په خیر راغلی. اختر علي مخ سړی دی. اختر علي ولا کله اختر ولي کله کتر ولا کتر ولا نه بس دا هغه شو ډېره مننه خوشحال سي او د مونږ طرف هم زړه ډک ډک ډک. ته چې غلاوې موږ په زړونو ته چې غلاوې موږ په زړونو او تم موږ ناسې په خیالونو بیا خو بیا مو به ګرد وباړی په ارمانونو بړه دومره سوچ خوږه لکه په هغه باندې وباړی سړی په لري. ښه عبیدالله لیکلی السلام علیکم چې روژه څنګه تېرېږي جي؟ عبیدالله ته وایه شه روژه خو ډېره ښکلې ده عبیدالله. او ته چې ته څنګه روژې سره څنګه یې موږ خو بس خیره ختم قرآن شریف هم نیولی الله دې موږ له وس دس راکړي چې وروستو مخاوې سره ودرېږو امام پسې دا ختم شریف واورو دا ښکلي آیاتونه مبارک واورو او ټولو مسلمانانو باندې الله فضل وکړو. بل میسیجګر چې ما ته خو پته نه وه چې په دې ټیم پروګرام په روژې نه مخکې موږ هره شپه ویل چې روژه کې 3-4 پورې ټیم وي ته اوس څه وکړو چې ته اوس دا کېږي او دا ته وایي چې په روژه باندې کې بلډ پرېشر خیږي که نارمل وي؟ یې که نه بلډ پرېشر خو اکثر غورځېږي خو چې کوم نسوارو نشه کوي یا سګرټ کوي هغه نور هغه کوي او دا لږ لږ اخ کېږي که نه. د نسواریانو ته عرض دی چې مړه نسوار پرېږدو ډېر ښکلی موسم دی او ډېره ښکلې میاشت ده بس کوشش وکړو چې پرېږدو. دا ډېر ښکلی چوایس وي انسان سره ډېر او دا په روژه کې ډېر خوند اخلي. نه مړه نسوار داسې چې بس دا نیمګړی شي نشه یي سړی نیمګړی لکه روژه کې ته خو د ډېر خوند اخلي په خوب په سهار په تکي وي چونډۍ هم غټه کړي او واسه سرګټ هم پې ولګي. الله یې دوی ته خپلې ښځې په کار کړي چې هغه نشي پې پرېږدي نسوار. اسد هغه لیکلي اسد نادان لیکلي سلام یې لیکلي بیا یې خندانه لګېده چې څه پورې اسد وخندل. اسد موږ ته وایي چې څه پورې وخندل ګوره سم شه که نه مړه دا خوشحال شو چې زه ورته یې ولیدو. ښه دا خو الله وکړي چې هر وخت یې چې خوشحال کېدای شي افسوس نه خندلي وي چې پیاز په 3,500 کچالان په 300 او ټماټر په 200 کېدای شي افسوس نه خندلي وي. په دا روژه کې کور کلي کې خوار غریبانو یو باره کې سوچ کول پکار دی. خوار غریب خو بالکل هغه پکار ده چې په چم ګاونډ کې خامخا وي چې څه نه څه ترکاري ولګو روپۍ پیسې یتیمان خواران وي چې که څنګه بچو له کپړې کوو داسې څه نه څه حده پورې د هغوی سره هم منډه وړو. انرژي استاد کې لږه لږه کمیږي بیټرۍ 180 70 راغله دغه د اوسه بیټرۍ پرې لګېدلې وساکه چې یوې جټکې سره एकदम غږ راوځي دا شي وارنټي نو ولا چې پروژه کې تاسو مینه راکړي بس دا چې پروژه کې لږه خبرې بیا غشي او بس تاسو پر موږ راغلو کېناستو نو امید چې په دومره غپ کې وي ان شاء الله تاسو خپل چې کوم خوان دی دا مخسته وي
او اجرا مې انجوای کړي وي. عبید الله لیکلي ما هم درس تفسیر شروع کړی دی، ډېر ښه کار دی. خوشحال شي، آباد شي، الله یې توفیق وکړي. روژه ماتي کې غسل راځي موږ چې کولی شي نشه مشه خو نه کوو، خو الله فضل دی. ښه کوي، ښه کوي. رشوه نه بچي چې غسل نه یې بچي. نو په دا موږ پروګرام امید ده چې تاسو ته خوند اخیستی وي. د اخترولي د قطر حالات له خراب دي. زه په کمپنۍ کې په سکیورټي یم او چې کله په 2021 کې زه قطر ته راغلم نو 50,000 به هم د کور گزاره کېدله، خو اوس 1,20,000 هم گزاره نه کېږي. ګراني شوه، هر یو شی یو په ټریپل شو. ډبل څه چې استاد خبره په ټریپل شو، لکه ډېر وخت لوګانو ځکه گزاره نه کېږي. نو الله بس موږ له صبر راکړي او الله توفیق راکړي او الله ټول به بل مسلمان دی غیب و لارې کولاو کړي چې نورو ځایونو نه پیغله شي. ملک حبیب سی ماشاءالله استاد جی سپینه کپڑے تور وسکٹ لگی واده زلمه. ملک حبیبا زنده باد یار، زنده باد. بستا په خپل خپل سړی نظر د خپل او خپل خیالات ډیره مننه. خوشحال و آباد اوسه. او معلومه کې چینل پروګرام استاد الله چې مننه جی. او یو بل کس محمد الله افریدی هم سلام کړی، ډیره مننه. خوشحال و آباد اوس. او قدرمنو اجازه تخلو چرته هم چې اوسه آباد خوشحاله بریالي اوسه. په روژه ماتي کې په دعاګانو کې خامخا یاد کې الله خوشحاله لره او الله موږ ټول روژې قبول کړي. السلام علیکم. السلام علیکم.